نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اختر مانځل روان دی نو چې په لاره باندې تېرېده که نه نو وایي کتل څه ماشومان لوبې کوي او په نبي علیہ الصلوۃ والسلام یې سلام ور واچو خو چې لږ ترې تېر وته اخوا یو ماشوم ولاړ دی په زړو کپړو کې په خیرونو کپړو کې او غلی ولاړ دی د وړو سره لوبې نه کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل ماشومه ته ولې د ماشومانو سره لوبې نه کوي او دا کپړې دې ولې زړې اغوستې دي په خیرونو کپړو کې ولې ولاړې په شلېدلو کپړو کې ولې ولاړې هغه ورته وفرمایل د الله محبوبه د دوی پلاران دي او زما پلار نشته دی د دوی پلاران دي زما پلار نشته دی نو زما پلار نشته دی چې ماله جامې جوړې کړې وې دوی له خو پلارانو جامې جوړې کړې دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل ستا پلار مړ دی د الله پاک پیغمبر زما پلار په پلانکۍ غزا کې وفات شوی شهید شوی دی هغه شهید شوی پلانکۍ غزا کې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ماشوم په غېږ کې راواغستو او کور ته راغی چې کور ته راغی که نه عایشې بیبي ته فرمایي عایشې دې ولمبوه دی ولمبوه او د خپلې لور فاطمې رضی الله تعالی عنها کرے سوال جواب ولېږل وی فاطمې د حسن امزول یو ماشوم دی نو که د حسن کپړې وي مونږ کره راولېږه د نبي علیه السلام نصیب ښه فاطمې کو د حسن کپړې وي مونږ کره راولېږه د هغه امزول ماشوم دی مونږ کره د حسن رضی الله تعالی عنه کپړې راولېږلې او عایشې بیبي دغې ماشوم ته واغوستلې او سنبال کو چې کله سنبال کو کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمای وي بچي زه چې زو عیدګاه ته اوس مانځله اوس دا ماشوم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په لار را روان دی کنه نو دا ماشوم ورته سوی وي د الله محبوبه زه خو به د پلار سره عیدګاه ته تلم نو هغه به زه په اوږه اخیستم هغه به زه په اوږه اخیستم ستا سره خو ځاسې روان یم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته د کوڅې په منځ کې کېناستو وي بچي زما اوږو ته راوخیجه زما اوږو ته روخیجه دغه یتیم ماشوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل اوږو باندې سور کو او روان دی عیدګاه ته ځي چې کله عیدګاه ته ځي که نه نو په هغې ماشومانو باندې تیر شو نو هغه ماشومان په سترګو سترګو کې دې ماشوم ته ګوري چې دا خو هغه ماشوم دی چې په شلېدلو کپړو کې دغلته ولاړو او اوس د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اوږو سور دی او په نوو کپړو کې دی هغه ماشوم ورته اواز وکړو د هغې ځای نه د نبي علیہ السلام د اوږو نه ورته اواز وکړو وي زما پلار نبي علیہ الصلوۃ والسلام دی زما پلار څوک دی زما پلار نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی په هغې ماشومانو کې یو ماشوم بې اختیاره چغه کړه وی کاش چې زما پلار مړ وی زما پلار نه وی چې نن زما پلار نبی علیہ السلام ګرځېدلی وی د ماشومان هم د نبی علیہ السلام سره دوره مینه وښه وی ارمان چې نن زما پلار نه وی چې زما پلار هم څوک وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی. دا یتیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپلو اوږو اخیستی دی او صحابه کرام د مانځه په انتظار دي ښه لارې لارې ته ګوري چې نبی علیہ السلام خو رانغی ولې ناوخته شو نبی علیہ السلام چې عیدګاه ته وردن نه شو یتیم په اوږو سور دی نو هلته یې کېنو یتیم نو یتیم دغلته کېناست د صحابه کرامو سره نبی علیہ السلام چې په منبر کېناست که نه او داسې یې وکتل صحابه کرامو ته نو هغې یتیم ته وایي بچې ته دغلته مه کېنه ته دغلته راشه زما خواځه زما سره په منبر باندې کېنه نو چې کله یتیم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په منبر باندې کېناسته که نه نبی علیہ السلام لاس مبارک راواغستو او د هغې یتیم په سر یې کېښودو وی ای زما صحابو ما ته لږ وګورئ ما ته لږ وګورئ چا چې د یتیم په سر باندې لاس کېښودو او د دې نه لاندې څومره ویښته رالو څومره ویښته رالو د هر ویښته په بدله کې د انسان دپاره یوه نیکي ده یوه نیکي ده یتیم په لاره چې تېرېږي که نه او تا ته فتح و چې د پلار یې مړ دی ته د پلار نشته دا یتیم دی کوڅه نشي ورکولی هسې ورته به د سر باندې لاس کېده هسې ورته به د سر لاس کېده هسې ورته به د سر لاس کېده د یتیمانانو خیال وساته.